د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ د اړتیا په اساس د کورنیو چارو وزارت له منظورۍ وروسته د کندوز ولایت مقام په نو او خالی بستونو کې د یاد ولایت د لوړپوړو متخصصینو په ګډون 13 تنه د ملکی خدمتونو کارکونکي په دندو وګمارل شول. د ولایت مقام د نو ګمارل شوو کارکونکو د معرفي په مراسمو کې د ولایت مقام د دفتر رئیس د اسلامي ارزښتونو په ساتنې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دولتي دندې امتیاز نه بلکې ستر مسؤلیت دی او ټول مسؤلین باید خپل دندې په رښتینولۍ سره ترسره کړي. له دغو کارپوهانو کارشناسانو نورو کارکونکو څخه مو هیله دا ده لومړی خو د الله تعالی له دربار څخه د ښه خدمت توفیق ورته غواړو. الله تعالی دې د ښه خدمت توفیق موږ سره ټولو ته نصیب کړي. په دوهم قدم کې دا چې ځینې مسؤلین نوي په خپل کار باندې شروع کوي د مسؤلیت لومړی ورځې د یو پایله ده همدغه اهداف باید په نظر کې ونیسي او د همدغه اهدافو دپاره باید کار وکړي. له بلې خوا د کندوز ولایت د بشري سرچینو مسؤلین د ښې حکومتولۍ لپاره په نظام کې تغییر او تبدیل یو منل شوی اصل بولي او زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت تل کار اهل کار ته په سپارلو ټینګار کوي. دا تغییر او تبدیل دا په نظام کې اصل ده او په الحمدلله امارت اسلامي کې دغه تبدیلیان او دا تغییر او تبدیل ښه په صحیح طریقې سره په ورین تندیار سره مني او دا تطبیقیږي. دا تقریبا دریم بست او څلورم بست ان تر پنځم او شپږم بستونو پورې دغه کسان د دوی مکتوبونه راغلي وو او دوی الحمدلله نن په یو جلسې تیارېدلو سره دوی معرفي سو. د ولایت مقام د خالی بستونو د ډکولو په موخه دا ګمارنې په داسې حال کې شوي چې د اسلامي امارت مشرتابه تل په دولتي بستونو کې د لوستو ځوانانو پر جذبولو ټینګار کړی دی.